د ټولو ښاریانو څخه غوښتنه دا ده چې دا بیت المال دی، دا د ملت مال دی، دا د ملت په مال باندې په پیسو باندې جوړ شوی دی، یا درې ګزی دی، یا سړک دی، یا چرۍ ده، یا نهال ایښودل شوی دی. دا ټول په دې باندې یا چوک جوړ شوی دی، کټاره جوړه شوې ده، یا د چوک فرش جوړ شوی دی، یا مثلا برق جوړ شوی دی. دا ټول شیان چې دي په دې باندې ډېر مصارف شوي دي. د خلکو څخه غوښتنه دا ده چې دا د بیت المال مال خپل مال وبولي، چې خپل مال یې ورته وبولي، نو بیا به احتیاط هم ورسره کوي. په خپل سرای کې دننه په خپله خونه کې دی داسې تخریب کوي لکه دا دی چې د دوکان مخ ته کوي. نه د بټي ما خلک لیدلي چې بټي د سرای مخ ته ما دا شی د خپل ځان وبولي، دا د ښاروالۍ نه بولي، دا زما شخصي نه دی، دا زموږ د دې مشترک مال دی، په دې باندې مصرف شوی دی. نو د دې څه غوښتنه دا ده چې دا دوی هم د خپل ځان وبولي او په دې کې احتیاط وکړي، د ټولو شیانو سره احتیاط وکړي. او د نرخونو په باره کې مو غوښتنه دا ده چې که چیرې په هر ځای کې چا د دې سرغړونه کول، زموږ لمبرونه پر هغه باندې ستا زموږ سره دې رابطه کوي، موږ به انشاءالله په هغه ان کې هغه ته دې دغه ته مشکل ته رسېدګي کوو، هغه به حل کوو، او خامخا به هغه سړي ته سزا ورکوو، یا به دوکان وربندوو، یا به جریمه کوو، یا به بندي کوو، البته هر طریقه چې وه چې دی په اصلاح کېږي، موږ به انشاءالله کوشش کوو.